حضرت زکریا علیه السلام د رب العالمین عبادت کوي. یا الله زه ام بوډی سر مې سپین دی، خو پروردګاره زما دعا تا چې ته اوسه پورې نه رد کړې، ځکه چې راچا دعا قبوله نه شي خو سپېري. پروردګاره ګورې زه هغه سپېروالي ته نه یم رسېدی، ته زما دعا هر وخت قبوله کړې. په الله په ډېره زارۍ د نه سوال کوم چې زما دعا قبوله کړي. ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. الله زما ته د مړ شومه، زما په دې مال خو زما د وارثان لویې جګړې کې زه به څه کړي. یا الله مال یو مددګار چې ماته په دې دین کې او ته تورات په دې کار کې امداد وکړي. الله داسې یو بچی راله راکړي. او بیا وروسته وایي وجعله رب رضیه، داسې بچی راکړي چې پروردګار ته ترې خوشحاله یې. بس دا ډېره مزیداره دعا ده. چې څنګه یې دعا وکړه جبریل علیه السلام ورغله، وایي پروردګار دې دعا قبوله کړه، الله به زوی درکړي. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ای زکریا الله ستا دعا فوراً قبوله کړه پټک. او څنګه دعا؟ زوی به هم درکوي، نوم هم ولا الله مخکې نه ایښی دی، یحیی به نوم. عرش کې الله ولا هلته نوم منتخب، هر خو چې بچی پیدا شي په عمر ورته نوم ایږي، نه الله ولا مخکې نوم ایښی دی. او داسې نوم مې ولا ایښودی دی یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. تر دې نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته، ناشنا مزیدار ښایسته نوم. خو چې جبریل علیه السلام ورته زیری ورکړو، الله زیری ده، خو زیری کې بنده ورکوي خو د خوشحالۍ دی. نو دې فوراً د بیا سوچ راغی، الله ما بچی به څنګه، زه خو بوډی یم او زما ښځه شنډه ده، نو زموږ بچی به څنګه. جبریل علیه السلام ته وایي چې الله خو ما له دې راولېږه، خو زه خو د اولاد درولو قابل نه یم، ځکه دې له 110 کاله او ښځه یې د 4.5 کاله. نو پروردګاره زموږ بچي به څنګه کېږي، موږ خو دواړه کوډاګان یو. جبریل علیه السلام ورته د الله نه حکم راوړي چې الله فیصله کړي، او رب العالمین چې څه فیصله وکړي بس هغه کېدو وایي، همدغسې به کېږي. نو شوق یې پیدا چې راځي به مې کلی بچو ته د انسان شوق یې کړي، راځي به مې کلی رب العلی آیه خدای یو نښه خو راځي چې ته وګوره چې زه پوه شم چې زما بچي پیدا کېږي. یو نښه خو وي آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. نښه به دی چې ستا ژبه به تته شي، خلکو سره به بغیر د اشارې نه 3 ورځې خبرې نشي کولی. خو چې کله ژبه تته شوه او خلکو سره د پکورې خبرې نه شو شروع کولی، بس دا یې نښه ده چې بچی دی انشاءالله پیدا کېدو وایي. واذکر ربک کثیرا وسبحه بالعشی والابکار. او دا د الله لوی نعمت دی، د الله تسبیح وایي سبحان الله. او سهار او ماښام کوزه بیا واقعي مقصد چې کله د بچي هغه امید خدای پاک برابر کړو، ژبه یې تته شو. او چې څومره شاګردان وم په بیت المقدس کې، نو هغوی ته به یې سترې پوسلې په اشارو خبرې کول. 3 ورځو پورې دغه کار و، په دې پوه شو چې پروردګار خو هغه چې څه فیصله کوله نو هغه فیصله هغه یې ښکاره کړله او انشاءالله الله راله دوی راکوي. زوی یې پیدا شو، الله ورته مخکې نه نوم ایښودی و یحیی. زوی هم لګیا دی د الله عبادت کوي، او حضرت زکریا علیه السلام هم د رب العالمین عبادت کوي. نو خلک چې دا بچی غواړي که نه، نو عموما پلار د بچي دی لوبو ته خوشحاله راشي، دا بچي رانته په سینه کښېنوي، لوبې ورسره کوي، یا ځان سره جومات ته بوځي، یا هلته چې د سیل لی بوځي، دې د خوشحاله پلار. کله دا بچي چې کنځل کوي، د کنځلو ته نه پلار خوشحاله. خو زکریا علیه السلام چې به یحیی علیه السلام چېرته مباړېسته، نو ده به ورته وایي بابا چې لږ لوی شو، د بوته نه به یې نیو چېرته چې بچي داسې اوبو غاړې ته یا ځنګل ته یا د بازار طرف ته وځو، بابا زه خو الله دې له نیم پیدا کړی چې د لوبې او تماشې. بچي سره الله پیدا کړی، زه الله خپل عبادت له پیدا کړی، دې لا ماشوم و الله ته دی جلل. او علماو لیکلي مفسرینو چې دومره به رب العالمین ته جلل چې د اوښکو نښې یې پرې ننګو جوړې شوي، نه به یې پلار سره ګپ شپ لګو. که ماشومان به رایې درته وي یحیی راځئ چې لوبې کوو، وایي مونږ خو الله لوبو نه نو پیدا کړو، مونږ خو الله لوی مقصد له پیدا کړو چې د خپل رب عبادت. بهر کې زمارونو
کې ماشومان به ورته وي راځئ یحیا لوبې کوو، وایي زه الله لوبو له نن پیدا کړم. پلار به ورته وي بچې راځئ لوبې کوو، وایي زه الله لوبو له نن پیدا کړم، زه الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړم. نو یو ځل زکریا علیه السلام رب العالمین ته سوال وی الله تاسې بچې دې راکړی چې ته راسره ګپ شپ لګي او ته راسره خندا کوي او نه راسره چې ته سیل لځي چې زما پرې زړه خوشحاله شي. وی ای زکریا تا د خپل بچي دوه صفته غوښتي، یو ولي او یو رضي، وجعله ربي رضیه. ولي د الله دوست و او رضیه هغه چاته وي چې زه ترې خوشحاله یم. نو تا دا دوه صفتونه د خپل بچي غوښتي چې زما دوست دی او زه ترې خوشحاله یم، دا به د دنیا له ورغې لوبې نه کوي، به هر وخت ما ته جاړي او ما ته به جړا کوي. تا داسې بچی غوښتی دی. نو زمونږ علما لیکي بلکې یو حدیث پاک کې چې په دنیا کې حضرت یحیی علیه السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی، هغه پیغمبر چې نه ګناه کړې ده او نه په خپله زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی. بعضې وخت خو د انسان په زړه کې د ګناه خیال راشي وي نه کي، خو خیال خو راشي که نه. ده په خپله زندګۍ کې ګناه خو څه کوي چې د ګناه اراده او خیال په زړه کې نه دی. پلار یې بیا وفات شو، پلار یې دا جمدی وروسته وفات کړي، شهادت باندې. خو دې چې نصیحت کوي یو ځل په بیت المقدس کې ودرې نو د 5 خبرو نصیحت یې د خپل قوم ته. دا 5 خبرې تاسو مرو وی ای قوم دا 5 خبرې درته کوم په دې عمل وکړئ. یوه دا ده چې د خالص د الله عبادت وکړئ، رب العالمین سره شریک مه جوړوئ. ولې؟ ځکه دې الله تاسو پیدا کړی، ستاسو خالق، ستاسو مالک، ستاسو پناه کوونکی، تاسو له روزي او رزق سره او دا ټول کائنات پیدا کړي. نو تا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو چې بې د الله نه دا کار بل څوک نشي کولی نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي؟ پام کوئ ګورې که الله لم شریک پیدا که الله به دومره درته په غوسه شي چې دومره غوسه به د هېڅ چا هم نه چېرته به هم دومره غوسه چا نه یوه خبره. دویمه دا چې مونځ کوئ نو په خشوع په خضوع یې کوئ، ډېر فقه لاره. ولې چې مونځ په خشوع په خضوع کوئ د الله رحمتونه در باندې ورېږي. دویم روژه نیسئ، روژې ډېرې زیاتې نیسئ. ولې؟ وی د روژهدار د خولې بوی په الله داسې لګي لکه د مشکو بوجې چې د ډکه کړي او په میدان کې د خاورې د هغې خوشبویي ګرد چاپېره خورېږي. څلورم صدقه ورکوئ. او عجیبه دلیل وی چې څوک صدقه ورکوي د خپل دشمن نه به محفوظي، د دشمن نه به بلکل محفوظي. او پنځم د الله ذکر کوئ، الله ډېر یاد او د هغې عجیبه مثال کوي. وی د الله ذکر کوئ، وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړي په دې کې دشمن لګېدلي او دې ته لاړ شي او یو مضبوطې قلعه ته ننوځي دشمن نه بچ شي. دغه رنګه چې د الله ذکر کوې د شیطان نه به په یو مضبوطه قلعه کې محفوظ او بچ شي. نو یو الله یوازې یادول، شرک نه کول، مونځ کې خشوع خضوع، دوه شو صدقه ورکول، صدقه چې د خپل دنیا د دشمن نه به خلاص شي. او څلورم څه مې وویې چې دغه دی د الله ذکر کو. او پنځم روژه نی، دا 5 خبرې خپل قوم ته کولې، دا نصیحت یې ورته کو. ډېر ملګري پیدا شو، ډېر یاد مخالفین دغه زمانه د یهود او یو بادشاه هیرودیس د هغه نوم او ډېر ظالم بادشاه. دا دی په دغه زمانه په ټیکم وخت کې دغه بادشاه دی. د دې بادشاه یو وربیره وه، ارور یې مړ او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه. او هغه د بادشاه دغه خپل اروندار هم د بادشاه په نکاح غشتی و. نو دغه جینۍ عمر یې روه مې لور کې د پارکټۍ کېدله. د دې ښځې دا خوښه وه د دې ماشوم یې د دې مور چې د ما دا لور هم د دې بادشاه په نکاح کې راشي. یو دی د دې بادشاه ته ووایي چې ګوره زه هم ستا په نکاح کې یم، ستا ښه دی، ستا د روح د مرګ نه بس، او زما دا ماشومه لور ده زه هم پېغله شوه، نو زما دا زړه دی چې دې سره هم ته نکاح وکړو. او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه. بادشاه وی چې زه د علماو نه تپوس. یحیی علیه السلام دا زمانه کې نوجوان او پیغمبر مو د الله والا په ماکیوالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه. نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې او ده ته 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو. اروندار دې په نکاح غشتې ده، ستا د ښځې لور کې دې سره نکاح کول مه ده. د بادشاه غوسه خو راغله یحیی علیه السلام باندې، خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه کاره مخالفت کوو نو بیا به خلکو هم جیره دې خو ګناه کوي. غږ یې ونه. زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه، سپین ږیری
وی زما راځي خو زما نه پس پیغمبر و چې ته څه فیصله کړې کې کړې. بادشاه را دې ګناه اراده خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې کافر حکم ټول خلک به مې مخالف ډوډۍ وخو ځان یې غلی. د دې ګینۍ مور کې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ. دا خپله لوڼه ډېره دوړی کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوي شي او شرابو بوتل یې وره په لاس کې وه. ای ورشه بادشاه ناست دی دا شراب پې اوس او که کله یې د نه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته وویل چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې. مطلب یې دا و چې دا د مخکې نه خوښ نو زمونږ کیسه به تمه شي. دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د نه ځان یې ناوې جوړه کړله وله ورتلو سره یې بادشاه ورته وکتل ځان یې ډول یې کړو دی ولا شراب و ګیلاس و شراب یې وڅښل چې ویسل بادشاه ته د ګناه مطالبه وکړه دی ورته ویې چې نه په قلار کې بس دی زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا د یحیی او زکریا د پلار او دا دوی نیم چې دا دې دې مړه کړې نو ما ته به رانږدې کېږي نه. خو په نشه کې و د شرابو او شراب خو دا قبیض شی دی په طریقې د ګناه دا دغه نور هم پیدا کړي نو فورا یې جلاد راو شا به منډه که فورا د یحیی سر هم دلته راوړم چې سر یې دلته حاضر او زکریا هم مړ فورا شا به منډه جلاد دا دې بیت المقدس کې ناست حضرت یحیی علیه السلام چې پې وژنه وه جلاد او کره کوم و د بادشاه حکم دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا د دې پادریان د هغې خو لاړه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټول وي او دا یحیی غلطه خبره کړې دا خو جیز دی او دې غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې راونی او چې څنګه یې راونیوه حلاله وي هغې جلا هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وي که دا د حلال کو د خاورې په دینې په دا ځمکه توی شوه هسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالو وي لږ صبر وی دا ته کار وکړو دی به په یو خانه کې اعلان وی دا به مونږ دریاب کې غور وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې راونیو ماشود خشته خوبصورت انسان و دی وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه به او پاک دامن او پیغمبر او ډېر زیات نیک و دا رب العالمین په قرآن کې ګوی ورته هغه ویني و په کاسه کې حلال دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبی علیه السلام نه حدیث نقل کوي وی یو ورځ د سهار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي هغه به د هر قوم خپل پیغمبر وکړه یو کلي کې به پیغمبر و بل کلي کې پیغمبر و بل کلي کې پیغمبر بل کلي کې پیغمبر دومره ظالمه دا ډېر بدبخته ظالمان په هر زمانه کې د یهودیان تېر شوي دي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو به یحیی علیه السلام ذب شی نو چې ذب شی که نو هغه وینه یې خانک کې یوړله او د دریاب په خوا کې وغول هغې خوټ کاکو داسې خوټ کېدل لکه اور چې جوړ شي او سر یې یوړه نه دې بادشاه ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار ته چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه زکریا علیه السلام خو غریب سپین ګیرو خو تېر نه شو په لاره اتې مخکې دوی ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه دړه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شوې ای کون د الله پیغمبر او دې ظالمانو د ما بچی لال او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ اوښلې ده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو دی د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې راغلل که دلته خو زکریا هم دی پورې خو راغی څه یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وي داسې لاړ څوک وي داسې لاړ تپوس کوي مونږ خو نه دي لیدلی شیطان د انسان په شکل کې ولا وی خو به دې ونه کې وی اونې ته سینګ ننوت اونه کې به سینګې وی دې راته نښه ښې وی څه نښې ښې نو دې چې په دې اونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګورې د اونې نه بار پاتې دا د اونې کرښه چې دا شتېرې دی پکې منځ ته ورننوت غټ جادوګر دی وی اوس به ورسره څه کوو بادشاه مې پرېږدی به یې نه راویې باسئ اونې نه سیف سینګ راوباسو ویل داسې وکړئ دا سر له اونې نه کټ کړې او د پاسه پیره کښېږدئ په دې ونه کې یې اره کړې
علما لیکي به پتر کې خو یونه على كل الذي استرنا على غورته اغلا اري غاخي نو پروردگار ته आवाज یا الله زما حفاظت وکړي. نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نبی علیہ السلام فرمای وی زیات آزمایش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې دوی په څومره نږدې او څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه به راځي. وی الله ما بچتا رب العالمین ورته دغه دی اعلان وکړه وی تا وختي ما ته ولې اواز نه کړ تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې په کار دا وه چې وختي دې ما ته ویلي یا الله ما بچ کا ما به درې انتظام کړو د اونې نه دې پنۍ وغوښته او څه پېښونه دې کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره شو په هغه ونه او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وکړې کله چې وینه بېږي وایي کوي که نه د الله دومره تابع ده چې الله نو قبول نشي واه یې هم نه چې سر یې یوړل ته بادشاه له وي صاحب هغه بل خو مرک او داره د سر پروردګار په دې خو ازمایش راغی هغې ته خو شهادتونه پلار او دې ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشتور او ټول محل ارض په ځمکه کې وردل پیر مرداد بادشاه خو لاړو د قوم چې بادشاهګانو چې قوم غوطي تربیې تري نو د بل یعنې یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړو زکریا علیه السلام سره راغی د بیت المقدس بلې خلک حمله چې حمله پرې وکړه حمله نو په یو ورځې پکې 80,000 یهودیان مردار 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه وینه چې د وجود نه کومه توی شوې وه هغې هغه جوش په قلعه هغه سر یې بیا راواخېست هغه بادشاه و په یو غار کې دقن د نبی علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان لوی ولید هغه راغی د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته مطالبه وکړه چې صاحب دا جومات راته لوی نو یې ډېره خلک جومات دی لوی نو پکې یو غار رو نو دا غار په خوله غټې غټې تیږې پرتې تیږې چې لرې کړې نو پکې یو صندوق و نو دوی هغه صندوق اورېمه دی دا پشته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته مخامخ کېښودل دی جومات هم کولاوه او دا غار پکې راووته چې غار راووت د هغې په پلې تیږې هم لرې کړه صندوق پکې پروت خزانه و پکې پرته یا پیسې به پرتې وي خو موږ ستا د اجازت نه بغیر نه کولاوه دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا 700 کال وروسته خبره هغه بیا راوړه چابي هغه هم غمي به یې پکې یا و پکې مالې سره به یې سپین به چابیانې پرې نه جرنده یې ماته چې سر یې کولاو که نو په هغه کې د انسان سر پروت و خشته تازه ښکلې سر لکه وینه چې په دې ننګو کې ځلېږي او صفا تک تور ویسته د سر او د ګیرې لکه ته به څوک نن مړ دی یا جمدېرې به خشته ویښته دومره خوبصورته سر او داسې ستا شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزېدار او خشته تازه ویښته دي پې نو هغې سره د سنګي مرمرو نه ماربلو یو سپینه تخته پرته وه تکه سپینه او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام دا د یحیی د زکریا علیه السلام دوی دی دا د هغه سر اوس هم چې دا څومره ظلم شروع که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع او که په نورو په فلسطین کې شروع دی دا ټول د یهودیانو ظلم دی ګورې دا ډېر ظالمان دا دی د پخوا نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځل پیغمبر علیه السلام له دعوت وکړو بویل یو ځای کې کښېنه نو خلک یې ولمسول وی بره به ته وخېجې او د میچرې پلې وله ور وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام به دلته مونږ دې سوري ته دیوال کښېنو تو پرې میچرې پل د پاسه راوغورځو چې څنګه نبي علیه السلام کښېناسته جبریل علیه السلام وله راغی پاسه چې پاسېد وی څه چل دی وی صاحب سازش درته جوړ یهودیان رالل وی صاحب ولې پاسېدی وی دې خوا راشه وی دا د میچنې پلټې په دا بنیره پروت دی داسې شی دا یو سازش په خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله پیسې یې وله ورکړې نو د ګډ په غوښه کې وله زهر واچو د خیبر د خندق غذا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړې دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف د صحابو خلاف تر ننه پورې لګیا د مسلمان خلاف سازشونه او ګور یوازې زمونږ خلاف نه دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي خو دا د عیسایانو خلاف هم دي ګورې ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي
بیبي مریم ته خدای وایي او دا یهودیان عیاذا بالله بن مریم ته سپک دومره سپک لفظ سره وایي چې زه نشم ویلی عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وایي چې د په خولې نشم ویلی خو نن د خدای شان دی نبي علیه السلام فرمایي الکفر کلهم ملة واحده دوی کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډله نن ټول مسلمان ته یو ډله نو یو قوم چې د سار نه تر د غرمې پورې 143 پیغمبران شهیدان او د هغوی شاګردان او یحیی علیه السلام غوندې پاک استی نوجوان اغا لال او زکریا علیه السلام غوندې سپینګیري د خدای پیغمبر په اونه کې رکی دا د مسلمان دوست کیدی شي دا قوم چیرې نشي کېدی ورپسې بیبي مریم هغه خدای پاک لویه کړه نو هغې نه بیا خدای پاک بغیر د خاوند نه حضرت عیسی علیه السلام دا واقع به انشاءالله که زندگی وه دا به راته په آینده جمعه کې بیان خو صرف دومره مې کوی کړی چې د یهودو سازش مې درته ووایي او بل دا چې په چا باندې په دنیا کې آزمایش امتحان راشي نو د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام نه لوی آزمایش امتحان په چا راتلی شي نو مسلمان له پکار چې د الله په کړو صبر کوي سغه او آزمایش وخت کې الله یاد هر وخت رب العالمین یاد رب العالمین دی زمون په حال باندې رحم وکړي نو حضرت صالح علیه السلام ته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي ټول قرآن حکیم اول نه اخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړې دا ارس الله پیدا کړی دي دا نظام الله چلی دا مونږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچی عزت ارس مونږ رب العالمین را کړی او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریک یې لکه ته به یو مثال درکم د کور یو مشر یو مشر نو که په دې مشره کې ورسره خپل رور شریکېږي یا سوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار را برداشت کولی شي د کلي یو مشر دی که ده سره په دې مشره کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي که بل بادشاه ورسره لږ غوندې همسر چتی بس تم زما سره همسر جوړېږي فورا یې ذلیل کې غورځوي د رب العالمین په خپله بادشاه کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورته شریک شته نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړو چې د الله خاطر وکړئ الله له شرک مه کوئ ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته قوم ورته څه وایي وی ته څوک یې وی زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالیږلی یم وی ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو په مال رانه زیاتې په بچو رانه زیاتې چې په څه څیز زمونږ نه اوچت دی چې ته وایې چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبره دعوه دی مال مونږ سره دی غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي دنیا زمونږ د آخرت هم زمونږ او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که دل به له هغې نه ښایسته جوړو په آبادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کول او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایي متکبره قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده بل به زما دا ستا د دې نه ښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه ما او تا کې څه فرق د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري در نه منو ده ځه چې سره خوښه یې کوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغه ځای چې ته خدای پیغمبر جو ته خو یتیم یې مال دې نشته دولت دې نشته مال زمونږ دی دولت زمونږ دی مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی ګورې د مال یې ورکړی د دولت یې وله او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري د پیسو خاوند د دولت خاوند دي او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمه هم دړه دي او چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب میلو شي د هر چا ورته په بغمه در دي چې دا ولې سره په ان یو رواج را روان دی
پیغمبري خدا الله را طرف نه یو نعمت او قسم دې ګورې که دایم برداشت کولی شوه خو زما ورونو عزت په مال او په دولت او په بادشاه کې نه دی فقیر د زمانې به شلېدلې څپلې به بې کس او بې څوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو وي اوس هم بعضې خلک د فلانتي مال دی د فلانتي دولت دی فلانتي سره دا شی دی خیر مړه دنیا هم خره آخرت به هم کوي زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایي چې پیسه ورسره نه شکر چې زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر د دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر د دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر د دنیا هم ښه ده د الله زمونږ خوښ دی په دې هغه کې محترم څه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین موږ ته هم مینې شته نو صالح علیه السلام ته هم دې قوم دا پیغام چې که ته پیغمبر وي مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوت تعالی خدای پیغمبري درکړې زمونږ دنیا ښه د آخرت په خیر ده ورته نصیحت به کو هغوی به نصیحت نه من څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خورې باندې څه 50 شپېته کسان یا بعض روایتو کې څه 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان او باقي نور کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغی قوم ته بولې ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه بیروب زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنه د بوتانو د عبادت پرېږدي هغې ورته بیا فأتنا بما تعدو زمانه خو چې پسم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه من نه دې من یو ځل یې ټول سرداران را جمع د خپل قوم یو میدان کې تاسو کې نه خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر څه او د الله د قهر او د غضب نه م یو مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ په مې ایمان د قوم هغه سرداران ورته وایي څه ایمان در باندې راوړو خو په یو شی یو کار که کین ټول مسلمانې او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره خو داسې معجزه چې زمونږ خو درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان لرو او که دا معجزه یې ښکاره نهسه نه لرو لږ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راولي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پرې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کوم ځای پیدا کېږي دی نه وي چې دا اوښې یو بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي دا چې د غر نه را غر اوښلېږي او د دې نه راوځي او مونږ ورته ګورو صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بالکل دا در سره وعده ده چې موږ ټول ایمان لرو وی ګورې یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه دا واورئ ګورې ټول به تباه کېږي سوچ پرې وکړي وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وي او هر څه یې در سره کوو او ټول مسلمانېږي بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل ته دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې یې جوړه کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان کړي دوی را سره وعده وکړه مسلمانې رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کښېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چې وشړله له خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د کولو وي کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به یې چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک هم اوبو له نه او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه یې سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېن وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلوي دا اوښه را پیدا کړي خو په دغه شرط هم پوه وی بلکل مونږ ته منظور دی مفسرین دی کې احادیثو کې هم راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله اورغې
دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې ورقېده نو داسې اواز یې وکړ لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووت دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه ښه غټه سربه د دې مخکې د هغې بچی پیدا شو صالح علیه السلام د کوډې نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وایي ها دا واخلئ دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی خو چې د ما په دعا الله دا هر څه وکړل دا د ما معجزه معجزه ویم دی ته چې د پیغمبر د لاس داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نقه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړي مسلمانان بعض وی مونږ خپلو ملګرو سره مشوره کړو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې و خو خیر څه مو دی د اوښې ډېر قدر یو بل ته به وی ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یو نسئ په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه ده پیغمبر معجزه اوښه کې اوښه څنګه اوښه وه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ ښایسته مزینه مزیدار تور سپین شین زیړ بعضې هغه یې که نه دغه د تاسو وګورئ دا تا اوس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره ښایسته مزیدار ښکاري یا دا پړان تاسو لیدلي د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروکه ښایسته ښکلې ښکاري نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړل دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چېرته لکه د الله په قدرت پیدا شوي یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څښل چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سربه اوښه وه ټولې اوبه به یې وڅښه بچي به یې ټولې اوبه وڅښه دې ته به اوبه نه پاتې کړې او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکړو داسې به نه و چې د هغې اوبه به نه دی نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل منګي به یې ډک کړل لوښي به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه د هغې انتظام هم کړو خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د دوی بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو ګیا به یې خوړه چا ګوتې نه شو وروړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده چا کې جرت نو چې چا منې کړی دی او یا چا ورته چوکه نیولې یا چا شړلې وې ټوله ورځ به وګرځېدله اوبه سرېدله ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته په لیر باندې ولاړو او چې تیره به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې راروان دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو ته نرو ښځو د بچو انتظام پکې دومره پی چې دوی به څکلو مو د ډوډۍ کار به مولې ځکه د الله د معجزې اوښه وه او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روزي انسان لاس ستړي کړي نه چې څنګه یې تیله وله ګوتې یوړې ځکه د بمبې غوندې به دا پی رابېده او د دنیا خلکو سره به لوټو زنانه او ماشومانه به یې ډکه او کورونو ته به یې وړل څه موده خو خلک ډېر خوشحال مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پیل او فایده په پایو کې څه وه یو یې د اوبو کار ورکو یو یې د ډوډۍ کار ورکو یو یې د دارو کار ورکو په د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړی هغه یې پې اوس کل تبه به یې جوړه کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړی زر به یې پی راول بیا اوس کل سرخوږې به یې ښه چې چا ته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې اوس کل هغه بیماري هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوب هغه ورته رب العالمین جوړو خو خوشحالو راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحالو خو چې ولې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع بعضې سردارانو په ایمان راوړ دا پراپیګنډه جوړه شوه دا خو جادوګر دی مګر زموږ هغې ته حاجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي ښه زموږ څاروي شته که نه زموږ ډوډۍ ته حاجت دی زموږ لږې ځمکې دي زموږ لږې میوې دي چا به ویې مونږ د پیو نه سیکل لکه څنګه بني اسرائیلو ته باغمن او سلوا راتل سمودیا خوړی او بیا ویله چې د غنمو جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار الله ورته وی ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم پوخ دي خدایم بې خو به د بني اسرائیلو ورځی همغه یې نصیب شو دغه رنګې بعض وګړي یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غره هغه بیاګانې او خوراکونه یې ټول خلاص کړل
چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څښي دا بانې جوړې شي او پراپېګنډه جوړه شي خو ګوتې چا نه شي وروړي چا به ویل که دا شخصي ونسئ ګورې تباه به شي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو تا طاقت او جرأت په چا کې نو چې اوښې له څو ګوتې شیطان ورته یو ډار یو دوه ډبې بیټم مشهور د زمانې په دې وطن د هغې یوې ډبې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړه هغې ورته ویل چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غذار کوې په توره وجنېږي هغه بلې ډلې دمې بل هلک ته و چې تا یې لوټ په نکاح در کړو او ډېره مالدار هم او ډېره خوبصورت هم خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غذار کړې بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شي دا قوم نور خلک هم سره تیار وي موږ د سره شاته ولاړ یو غذار به تاسو کوئ اوښه په ځنګل کې تړېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غذار په راویښول چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې صالح علیه السلام نه خلک راغلل وي چې هغه پلانکي او پلانکي خو هغه هم نه کړه او په بعضې خلکو رپرفې راغی او بېهوشي او ستاله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب رالی صالح علیه السلام ورته ورشي دا بچی یې راونیسئ که بچی م وله قابو کړو خو د الله د قهر نه به بچ شي او که بچی م وله قابو نه کړه نو عذاب د باندې راځي دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې که غر ته هغه بچی ورورسېد او اکه غر ورته وشدېد او واپس پکې بچی ورنه قادر نه شو چې هغه بچی یې رانیولې راغلل صالح علیه السلام ته یې بچی خو په هغه ورننه انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله بس ملګرو ته یې ځای کې د دې وطن نه سفر چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګري هغه وطن نه ووت لاړل فلسطین دا اوس چې کوم فلسطین ښه دې طرف وتل او باقي کافر قوم پاتې شو او بیا د دې نه پس پراپېګنډې جوړې کړې وایي د خدای هغه اوښه دې ته بیا ناقة الله وې د خدای هغه اوښه هغه م بوله مړه کړه راځي چې خدای دې موږ ته څه ووایي که هغه پیغمبر هم بوله وشړه هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل پراپېګنډې لا جوړې صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تت جل یو ورځ یې مخونه جل په دویمه ورځ پرې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو بلکل سره او په درېیمه ورځ پرې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تت تور مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه یعنې که دغې وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو ممکن ده چې الله معاف کړی وي لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه وویسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای کور کړ دوی هغه وخت کې خپل قبر او خپل لوی وکړه بله دا هېڅ هم نشته مه یارېږې او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره دا په اسمان کې دا برېښنا دي رقاب پروکې او دا غرات دغسې بلازار او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کوم سړی او کومه ښځه په کوم ځای پراته وم په قضې ته سوکړه کلي روان شو خلک مړه شو په ید تم یو سیکنډ کې د ټولو نڅا ووته وجودونه یې پرې شو بلکل تار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې څرمنې پرې شوې او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوکړو او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز وکړي هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل رب العالمین نیست و نابود پرته صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی زما د طاقت مقابله یې څوک نشي دا حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ او سرونه به ټیټ کړي او سر به ساده واچل او په منډه به په تیزۍ کې تینځئ ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب وري اوس هم پرې غضب ورېږي په حالانکې دا کله تېر شوي دي دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تېر شوي څوک وي په درېیم پشت کې او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولادو دومره لرې تېر شوي په زرګونه کاله مخکې او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم پر دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي نو ګورې وجاړئ چې په دې لاره تېرېږي د خدای د قهر په منډه تېر شئ سرونه ښکته کړئ او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه سره سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه نسکې هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه
دا اوس هم مسله راځي چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پرې راغلی دی د هغې تماشې له به څوک نه زمونږ دا خلک د هغې تماشې لري زه پلانکو کنډراتو تماشو له د پلانکو هغې له ځو پلانکو هغې له ځو نه دې نه به زر تېرې هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څکې هلته به سر ښکته کوې او دې به د الله د قهر نه به یېرې او زمونږ خلک یې تماشو له هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي تېل نه خلک دي دا ګناه ده ناروا ده نو زمونږ د علما ذکر چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار اے بندگانو د الله په ذکر د الله په یاد دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي تطمئن القلوب زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پرې خوشحالېږي او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي پیسې به خلکو سره دي بنګله به وي موټر به وي نوم باباجي جمدی یو سړی ولا راغ دا هغه نوم درته نه اخلم ممکن د بعضې ملګري پېژنې هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته وی صاحب زه راغلی مو ډېر زیات پریشان ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلماتو ښایي او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي وی صاحب هسې دا خیال دی رانې چې ګینې پیسو تاریان یم هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وي وی زما دا پېښور کې به ټورسټې چلېدی زما دومره ټورسټې چلېږي او جایداد مې هم دی او کارخانې مې هم دی د دنیا دولت او هر څه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي خو ډېر زیات پریشان د شپې کې سملم د زه ورسره ناست وم دا زما مخکې خبره ده وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما غرمه بیا خوب نه راځي دومره ګپه ګولۍ خورم ډېر زیات پریشان یم پریشاني مې ډېره زیاته هغوی ورته هغه وخت سره څه اوراد وکړلو یې دا وایه غالبا 2 یا 3 ورځې پس بیا اخبار کته هغې سړي د اټک د پل له دنګلي خودکشي کړی اخبار لیکلو چې پلانکي د اټک د پل نه ټوپ کړی او ځان یې مړ کړ دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کې نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي په موټر او په جز نه حاصلېږي د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي او دا تجربه د زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي یو الله یادوه لا اله الا الله هر وخت الله یادوه د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه او کله کې فارغ شي بیا الله یادوه ذکر د الله کوه په خدای قسم ما راته قسم وخوړه چې له دې نه د اطمینان او د سکون لپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیه السلام ته ښیي او نبی علیه السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته ښیي نو بس خو د برکت شی شو کنه خو له د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږه بیداري او الله تعالی د توجه برابري د الله نوم دی پکې د هارون الرشید ښځه ده زبیده نیکه ښځه واسې ډېر کارونه هم کړي دي مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي هغه نهر اوس نشته خو اثار یې شته د عرفات ته چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر اثرات اوس هم شته دی او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدي ډېر خراب خوب یې لیدي خو خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې دی خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړی یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي پریشانه وه بیا چې علماو ته خوب بیان که هغې وي دا خو ډېر ښایسته خوب دی وی تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي ابسي وی د نیر غوندې خدمت به دنه الله دې خلکو له به توبه را پیدا کړې به د هغې په زړه کې الله واچوله انجینران او خلک یې ولګولو د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوست چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بولم ما سره به یو ځای دي د هغې خرچه د حج چې څونه لخوا به دې په خپله کور او غلامان او مریا او په کور کې مریان غلامان زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کوو کومې وینځې د قرآن حافظانې وي وي تاسو به جارو هم وښئ قرآن به هم تلاوت کوئ ما له به کټوی هم پخوي او تلاوت د قرآن شریف به هم کوي
چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده وی زبیدې الله سره څه وکړل وی چې کله الله ته ور مخامخ شوم نو وی ما ته وی چې زبیدې نیکۍ خو دې ډېرې رالېږلې دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له مرسته دی دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وي پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وي واده کړی دا هېڅ هم تا نه شو کولی دا خو زما د برکته واقعي کې دا درته الله وایي نو مونږ جواب ورکولې خو ما سترګې در کړې وې ما خپې در کړې وې ما عقل او دماغ در کړل نو ځکه یې دا هر څه کړي که ما چېرته پوډري پیدا کړې بیا یې دا هر څه کولی وی بس اوره پیدم او دا وجود مې پر پیدا وي چې الله غرقه شوم دا سوچو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دی ډوډۍ دې راغشتې ونولی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر نو تا هغه نولی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه لوپټه دنه پرېوتې وه زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نولی دې واپس کېښوده نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نولی وخوړه زما د نوم احترام دې کړ دې په هغې دې بخم زه جنت د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی یو حدیث پاک کې راځي وی کوم شی چې جمدېرې دي به روانې دي دیږي دي به الله یادوي د الله ذکر به کوي کومې اوبه چې په ډنډ کې ولاړې دي به الله نه یادوي نو روانې اوبه نه څښا کېږي تام پاکوي او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو نو څه موده پس خابین شروع کړي وی کومه جامه چې نه وي دا الله به یادوي او چې څه مودې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچیمار نه ښکار کوي او چې کله د الله نوم یې بند کړه دې به جال کې ګیرېږي کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي او چې کله د الله نوم بند کړه نو فوراً به په جال کې ګیرېږي کوم بوټی چې الله یادوي دې به شین او زرغوني او چې کله هم د الله نوم بند کړه په هغه سات به دوچي کومه میوه د میوې بوټی چې دا الله یادوي دې میوې بوټي له به الله بار ورکوي که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پټي کېږي ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورې دې کې دا بار چا پیدا کړي او کوم بوټي چې د الله ذکر بند کړه هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي میوه به کم او پکې کېږي دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی کوم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي دې به الله ته نږدې کېږي او چې د الله ذکر یې بند کړه مثال یې د مړي شو د الله نه لرې شو بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر بې فضایل راغلی دی درته ذکر کوم یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې سهار وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ګوره هر انسان ته به انشاءالله چې دا یاد لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دې سهار سل کرته دا وایي درې فایدې دي یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي الله بدله په دې ټوله روز کې د نیک عمل توفیق ورکوي ګناه به ترې کمه کېږي دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي یا د شیطان شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي د هغه بیمارو نه محفوظ شو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی درې دېرش کارته په مانځه پسې هر مانځه پسې سبحان الله او درې دېرش کارته الحمدلله او څلور دېرش کارته الله اکبر او دا ذکر د شپې د اوده کېدو وخت کې درې دېرش کارته او سار چې پاسې دقسې وې حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه لېږله نبي علیه السلام له وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې نو بابا له د غلامان چا راجګري دي چې عمره یې دله درکړي فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړ نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وی صاحب فاطمه راغلی څه شو واپس کور ته لاړ نو نبي علیه السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره نو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا نبی علیہ السلام لا حضرت علی سره د دې حدیث په لراوی دی او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسوتن اوده کېدو
وی نبی علیہ السلام مبارک کې راننوت مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې او راغې زما او د فاطمې په دامیاس کې کېناست او خپه مبارک یې اوږده کړه زما د خېټې سره د نبي علیه السلام خپه مبارک او جنګېدله وی هغه یخوالی اوس هم په خپله سینه کې محسوسو وی فاطمې نه یې تپوس وکړي چې بچې څنګه راغلی نو هغه ډېره حیاداره وه هغې غږ نه کړ وی مې چې سید دا ما درلېږلې وه څه لرې رالېږلې وه وی صاحب دا په کور کې یوازې له جارو مګي جارو وي په دې کور کې نو ټولې جامې د دوړو د خاورو ډکې شي او میچن هم په خپل لاس تاوئ نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوي او ای صاحب زما د دې یو بستره ده دا چې پیش مونږ داسې ناست شي هغه هم د یو څاروي څرمن ده نو د شپې پې مونږ اوده کېږو او دروازې بیا اس ته واچو نو ګیا پیس ته اچو نو ما دا درولېږله زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان عمریان رالېږلي دي نو دې له به یې عمره ورکړي نو دې سره به دا کار خدمت کوي نو په دې به لږ اسانتیا راشي ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحته راشي نور خلک به خپل کار کوي چې زما لور په راحت دی لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی بچي او ښه شی درته نښې د دین هم ښه شی وی بابا وښایه وی چې کله اوده کېږې نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه او چې کله پاسې بیا داسې وایه او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخل چې هر مانځه پسې هم وایه وی دا ستا له د خادم نه بهتر دي څه مطلب لکه که اوس زه یو نوکر او یو خادم درکم ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي شکر دی ماته یو غلام او یو عمره او یو خادم میلو شو وی دا کم تسبیحات چې درته موخول او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرئي په اخېستو به دومره خوشحاله نه شي دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول او یې بچې خفه کېږه مه د بدر یتیمانان دي ما له مریان بېشکه راغلي دي خو هغې ستا نه زیات محتاج دي دا مریان به هغوی له ورکړو یو د حضور پاک انصاف څومره او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول دې ته تسبیحات فاطمي وایي زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت لا حول ولا قوة الا بالله بعضې خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو لا حول ولا قوة الا بالله دا هم یو ذکر د دې ډېر لوی فضیلت خو لا ولې درته معنی لا حول د شیطان نه او د هر قسم ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي د شیطان نه د دشمن نه د پیري نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده څومره ښکلې معنی حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله نبی علیه السلام ته دا کلمه واورېده نو نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او یو بل حدیث کې راځي دوه یا او په یو کې او یا راځي کې لا حول ولا قوة الا بالله د او یو بیمارو علاج او یا بیماری کمې دي وی په دې کې ولا بیماری چې ده هغه غم دی چې انسان ته سبب نی معلوم کېده د کومې وجې نه راغلي دې سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشانې دا په هغه او یو بیمارو کې کوټینۍ بیماري ده هغه یو کم او یا د دې نه غټې بیمارۍ لا حول ولا قوة را دې علاج نو که یو ځای کړل ټول هغه هم وایه او دا هم وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې ده د دې وجې نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشته
او صلات تسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثرو ملګرو ته یاد دی چې وکړي او دا کلمات پکې 300 کرته ووایي. نو نبی علیه السلام مبارک خپل تر ته حضرت عباس ته ښودلي وی 10 قسمه ګناهونه به درته الله معاف کړي. واله ګناهونه، لوی ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، هر قسمه ګناهونه دا به دنه پروردګار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کوم کلمات خپلې لور ته ښایي او خپل تره ته یې ښایي او په مینه یې ورته ښایي، خو د فایدې څیزونه به یې کنه. مبارک چې د یو امیر د باغ خادم و، باغ کې به یې خدمت کو. د هغه امیر یو ځل میلمانه راغی، نو هغه میلمانه یې بوتله وی راځئ چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وکړو. باغ ته یې بوتله. نو دې خوشحاله شو، میلمنو ته یې سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی دی. چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راوغوښته، وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته. یا اول خو بې عزته شوم، خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته. ته دومره ښه سړی، داسې مهرباني وکړې چې زما لور د هغه درته په نکاح کړو. وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم، ستا لور به ما سره څه ګزاره وکړي؟ وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده، د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي. ما ورسره مشوره کړې. خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه. قصه اوږده ده خو دې درته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله. نو دې مبارک وله دې وله راغې ورته وی خفه کېږي به نه، ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی، پلار کره به نه دی، او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي هغه نه سکې، ډوډۍ به درته رالیږي، بیا به سره خبرې کوي. دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راته. 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه. نو په 40مې ورځې پس راغی، دې ښځې سره میلاو شو. نو ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چلو چې زه دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه؟ وی نه، ته د امیر صاحب لور او ستا پلار نیک سړی دی، دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمان یم، خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړلي. نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه، ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم، زما وجود هم پاک دی. دا مې دې دپاره وکړل، اوس به ما تا سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو. نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک یې، نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي. نیت مې هغه زوی ته دا دی چې زه پې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم. نو د هغې نه ونه پروردګار بچي ورکړه، هغه عبدالله نوم کېښود، عبدالله ابن مبارک. ته اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړه، وروسته بیا حلال مال. هغه عبدالله ابن مبارک د احادیث یو بهترین استاد جوړ شو. او د تصوف دا 4 سلسلې نه دي، قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سره د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی. او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسایي او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد، دومره لوی سړی. چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کادنې تقریبا شروع کېږي، نو شاګردان ورته راجمع دي، د احادیثو شاګردان. هغې ته وایي وی موچت کې د دې کټ نو په دا ځمکه مې سملاوي. هغې وی ولې؟ وی ګوره ولې به نه وایې، ته زما شاګردان یې، زما حکم موچت کې دا خاورو مې سم